سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. مخکینی ولسمشر وایي د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې هڅې د ملي یووالي حکومت د اساسو په شتون او یا هم نشتون کې باید ونه درول شي. حامد کرزي له امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو سره د امریکا وروستۍ خبرې سولې ته د رسیدو لپاره یو ملي هڅه بللې او زیاته کړې ده چې یوازې د دولت د اساس د نشتون له امله د دغې لړۍ درول جرم او تېروتنه ده. د ویل ده چې تر اوسه د امریکا او طالب اساسو ترمنځ 15 ځلې خبرې شوي او ټاکل شوې دغه لړۍ لا پسې وغځېږي. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ویډیو کنفرانس له لارې د جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره وکتل. زلمي خلیزات په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ځوانان غواړي په افغان سولې بهیر کې ګډون وکړي او دوی د دې وړ دي چې په امنیت کې ژوند وکړي. ښاغلي خلیزات همداراز ویلي چې په افغانستان کې به د سولې ټینګښت په موخه دغه لیدنې همداراز دوام ولري. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکې او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. عبدالله وایي دا کار به هغه مهال شونی وي چې امریکا ډاډمنه شي په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شوې او طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري. بلخوا د ناټو لوی منشي ویلي هغه مهال افغانستان کې سوله رامنځته کیدای شي چې ترهګر پکې نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ایران کې د افغان کډوالو پر ضد وحشتناکه پیښه رامنځته شوې او یا د هیواد د افغان کډوالو بشري حقونو ته درناوی نه کوي. دغه بنسټ همداراز ټینګار کوي چې د کډوالو وزارت باید په ایران کې 25 افغان کډوالو ته د اوښتې مرجوب په تړاو جدي څېړنې وکړي. په ایران کې 2 ورځې مخکې د سپاه پاسداران ډلې په ډزو کې 25 افغان کډوالو ته مرجوب راوښتې ده. هره میاشت په ټول هیواد کې د ماینونو د چاودنو له امله 120 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معلولیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي ماین د هیواد لپاره جدي ګواښ دی او په ټول هیواد کې 2200 کیلومتره ځمکه په ماین پوښل شوې ده. او د لوګر او میدان وردګ اوسیدونکي وایي مخابراتي کمپنۍ په لوړې بیې سره نامعیاري چوپړتیا وړاندې کوي چې دغه ډول چوپړتیاوې نشي کولی د دوی ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. د یادو ولایتونو سیمه ییز مسؤلین د دې مسلې په پخلي سره د مخابراتو وزارت له مسؤلینو غواړي څو د ستونزې ته پام وکړي او د مخابراتي شرکتونو له فعالیته تل څارنه وکړي. د لوګر او میدان وردګو یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایتونو کې د مخابراتي چوپړتیاو په څرنګوالي نیوکه کوي او مخابراتي شرکتونه د پیرودونکو پیسو په غلا کولو تورنوي. اما متاسفانه یوازینی علت همدغه دی چې د انټرنیټ ضعیفوالي له کبله موږ نشو کولی چې هغه ضرورتونه چې مثلا که مرکزي ادارې د موږ نه غواړي یا مثلا موږ خپله په دفتر کې د خپلو همکارانو سره بعضې معلومات تبادله کوو نو هغه نشو کولی چې په خپل وخت باندې ولیکو. د دوی دغه بیه ډېره لوړه ده او نن سبا دغه اکثریت د بزنس په انټرنیټ باندې روان دی. نو په دې وجه باندې د دوی نه خواهش ده، د هیله ده چې یو دوی باید کوشش وکړي چې په لوګر کې د انټرنیټ لپاره دغه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ ډېر په لوړه بیه باندې د په ټیټه کچه باندې شي. دوی زیاتوي چې د شپې پر مهال د لوګر او میدان وردګو په یو شمېر برخو کې مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ دي. دوی له اړونده بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې اړینه پاملرنه وکړي. یا بعضی وقت آنتن وجود نداره، رخ نمیشه، بعضی وقت آنتن هم موجود است، اونجا کار ضرور و اشد آدم داشته باشه ضرورت، مگر اینا رخ نمیشه. اعلانو کې سره هغه شیان سره چې دوی خپل اعلانوي چې موږ دا خدمات تر سره کوو دغه سره پکیجونه لرو، دغه د امتیازونه لرو خلکو لپاره، ولې هغه شی نشته ده. په همدې لړ کې د لوګر او میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې روان کال کې د مخابراتي چوپړتیاو د ښه والي لپاره کړنلاره لري چې په پلي کېدو سره به سته ستونزې حل سي. او ان شاء الله ټول مشکل د ټول یې نه لري. د ټول ولسونو غوښتنه داسې ده کومې پای چې په ولس کې دي هغه باید دوامداره فعال پاتې شي. تقریبا مدت یک ماه میشه کمپاین بسیار وسیع را راه انداختیم و ان شاء الله که از این بعد این مشکلات اداره مخابرات نخواهد بود. د لوګر او میدان وردګو اوسیدونکي په داسې حال کې د مخابراتي شبکو د فعالیت له امله سر ټکوي چې لا هم په ټولنیزو پاڼو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بیې له امله اندېښنې شتون لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.